السلام علیکم ورکرو زه عمران علي تاسو ګورئ pashtotimes.com په نننۍ ویډیو کې به موږ اردو لیکل زده کوو چې د اردو لیکلو اصول څه دي په ان پیج کې او څنګه لیکل کېږي. کله چې موږ په اردو ان پیج کې اردو لیکل کوو نو موږ له پکار دي چې زموږ سره په کیبورډ کې فونیټیک کیبورډ سلیکټ وي. کله چې زموږ سره فونیټیک کیبورډ سلیکټ وي نو موږ به خپل لیکل بیا په اسانه طریقه کولی شو. مثلا څنګه چې په ا باندې الف راځي او په شفت ا باندې مد راځي، دغه شان په زد باندې ز راځي، په شفت باندې بیا دال راځي. په فونیټیک کیبورډ کې زموږ سره اردو او انګریزي یعنی یو شانتي الفابیټیک یو ځای کړي دي. چې موږ انګلیش لیکو دغه شان موږ په اردو کې هم بیا په فونیټیک کیبورډ باندې لیکل کولی شو. فونیټیک کیبورډ به موږ څنګه سلیکټ کوو د ځان سره؟ دلته به موږ لاړ شو ایډیټ ته، په ایډیټ کې به پریفرنسز ته راشو، په پریفرنسز کې به بیا کیبورډ پریفرنسز ته راشو. دلته به موږ سره دا فونیټیک اوس موږ سره سلیکټ دی، ما سلیکټ کړی دی. کله چې موږ ان پیج انسټال کوو نو زموږ سره مونوټایپ آټو سلیکټ دی، نو موږ به ردی دا چینج کوو. دا اوس موږ چینج کړی دی نو دا فونیټیک دی زموږ سره. دلته وبري اوکې باندې کلیک کوو نو دا زموږ سره فونیټیک سلیکټ شي. اوس چې موږ هر قسم لیکل کوو نو هغه په زموږ سره قاف دی نو هغه موږ په کیو باندې لیکلی شو، په ډبلیو باندې وو لیکلی شو، په ټي باندې ټي لیکلی شو، تی هم لیکلی شو او ټي هم لیکلی شو، باندې را لیکلی شو، اړې لیکلی شو. هغه شان به بیا زموږ سره په لیکلو کې اساني وي. اوس لیکلو ته لاړ شو چې موږ به لیکل څنګه کوو، په څه طریقه باندې کوو. زموږ سره د دې څه اصول دي. کله چې موږ په اردو کیبورډ کې لیکل کوو نو دا زموږ سره ټول په یو ځای لیکلی کېږي. مطلب هغه جمله باندې بیا سړی نه پوهېږي چې دا ما څه ولیکو او څه مې ونه لیکو. نو کله چې موږ یو لفظ ولیکو او زموږ سره لفظ کمپلیټ شي، مکمل شي، نو د هغې نه پس به مونږ سپیس بټن وو. زموږ سره په کیبورډ کې چې کوم د ټول نه غټ او د بټن ده، په دې باندې مونږ دې ته سپیس بټن وایي. په دې باندې چې مونږ کلیک کوو نو هغه لفظ به زموږ سره جدا شي او مکمل به شي او واضحه به شي چې مونږ دا څه لیکلي دي. مثلا زه دلته لیکم اوس چې پاکستان کی کل آبادی کتنی ہے. دا اوس ما په دې کې سپیس بټن باندې نه کلیک کړی نو دا موږ ته پته نه لګي چې دا موږ څه لیکلي دي. په دې موږ نه پوهېږو، بل څوک هم نه پوهېږي، موږ هم نه پوهېږو چې دا موږ څه لیکلي دي او زموږ څه مطلب دی. په دې کې موږ کم سپیس بټن چې دی نو هغه ما نه دی دباو کړی. زه راځم دلته واپس مې راوستو، دلته را نون دی، دلته را ګیپ دی. په دې کې زه را سپیس بټن باندې کلیک کوم نو دا لفظ به زما سره واضح شو. دلته ما سپیس دباو کوم نو زما سره پاکستان شو. زموږ د دې جملې لاولني لفظ باندې زه پوه شوم چې دا موږ ولیکلی دی چې پاکستان. اوس چې کله زه د بل لفظ منځ ته لاړ شم او په سپیس باندې بیا کلیک کوم، په دې لیفټ ایرو باندې به بره لاړ شم او په دې کې به دا منځ ته بوځم او په دې کې سپیس باندې کلیک کوم نو زما سره کی شو. جمله او دوباره ورانوم او بیا لیکم نو څنګه به لیکم چې دلته به راشم پاکستان، لفظ زما سره کمپلیټ شو. اوس بس سپیس باندې زه کلیک کوم، په دې غټه بټن چې کومه ده زموږ سره اوږده کلیک کو سپیس بټن باندې نو اوس لیکم کی مې ولیکو، بیا سپیس مې ورکو، کل سپیس آبادی کتنی سپیس ہے. اوس زه لیکم سپیس بټن باندې نه دباوم چې بیا زما سره راځي ګورو پاکستان کی بیا قشان راځي سپیس بټن باندې معنی دباو کړی. چې کله زه بیک راشم په دې بیک بټن باندې سپیس ورکم نو کی ولیکم کی آبادی 22 کروڑ ہے. 22 میں ولیکو سپیس کروڑ ہے. دغه ما ولیکو نو زموږ سره دا اصول دي. کله چې زموږ سره دا پیراګراف پوره شي اوس مو چې دا کله موږ سره نیمه پوره ده د قشان زره دینه زری بری کړه نو دا موږ په انټر باندې موړې دی شو. بیک راشم نو او داسې په دې سپیس باندې هم داسې مخکې تللی شو. دا پروسس چې دا له هوګه دي نو که فرض کوم په انټر باندې دباو نو دا موږ بل لاین ته تللی شو، دوباره انټر دباو کو بل پیراګراف ته تللی شو، بیا دوباره او بیا بیک باندې راځو نو دا زموږ سره بیک راځي، بیک واپس راشي. دا زموږ سره کم ځای چې موږ غواړو هغه ځای ته زموږ سره دا واپس راتلی شي. موږ لیکل کوو په اردو کې او زموږ سره دلته انګلیش راځي، هغه به موږ دې ځای ته راشو، دلته به په دې انګلیش باندې کلیک کوو نو دا به زموږ سره اردو راشي. ان پیج کې نوی کار کوي نو دا ډېره غټه مسله یې د دې ځای ده اردو ته موږ د دې ځای نه اړولی شو. په دې ځای باندې کلیک کوو دا زموږ سره اردو را انګلیش راغی، په دې انګلیش باندې بیا کلیک کوو نو زموږ سره اردو راشي. تېره ویډیو کې ما دا ویلي هم او تاسو ته مې واضحه کړې مو، که فرض تاسو نه هېر او دا ویډیو چا نه کتلي نو هغه ویډیو زه تاسو ته وایم چې هغه تاسو وګورئ. دلته بیا د دې ځای نه هم دا موږ چینج کولی شو. دلته زموږ سره انګلیش ته د ټوګل لینګویج ته راشم او په دې ټوګل باندې کلیک کوم نو ما سره اردو راشي. دلته زما سره اردو راله. انګلیش کې لیکل غواړم نو زه به دلته راشم د لینګویج ته، لینګویج کې به ټوګل باندې کلیک کوم نو زما سره دلته بیا انګلیش راغی.